نو ځکه د دې بهترین علاج صدقه دا نه ده چې خامخا به زه غویا لالوم خامخا به زه پسونه لالوم. صدقه دا نه ده چې در خپل وس د چا چې کم څوک 1,00,000 روپۍ لري که هغه 1,000 روپۍ صدقه کړي چې هغې ته الله تعالی څومره اجر ورکوي. یو سړی 100 روپۍ لري چې په 100 روپۍ کې 1 روپۍ صدقه کړي دې ته هم الله تعالی هغومره اجر ورکوي. نو صدقه که غریب دی که مسکین دی که مالدار دی که مشر دی که کشر دی که نارینه ده که زنانه ده. بیا خاص کر دا یوه گزارش کوم هغه دا چې زما او ستا سیمه ده زما او ستا په دې سیمه ما او تا ولد خلک یو. نن چې پر دې سیمه باندې ښار ټوله بند دی، نن پر دې سیمه باندې بارډر بند دی، نن پر دې سیمه باندې ټوله کاروباري ترتیبونه بند دي. یو غریب بچی سهار مارکیټ له ریډۍ ورولي او بیا په هغې کې کریټونه ځغلی یو 200 روپۍ در مور و در قریبانو پورې رارسوي. په دې د ده روزانه ګزاره د نن هغه هم ورباندې بند دي. او پیغمبر علیه صلات وسلام وایي زما امت کې هغه سړی مؤمن نه دی چې دی په خپله خوشحاله دی چې زما رزق زیات دی، زما باندې نه د وړو کمی راځي پر ما نه د نور ترتیبات کمی راځي او د ده وڅنګ ته د همسایه په واویلا دی. هغې په خوف کې دی، هغې په ویره کې دی چې هغې د ورځې 500 ګټلې هغه ټولې ورباندې ودرېدلې. نن د هغې ماشومان نه دي، نن د هغې بچي نه دي، نن د هغې ضرورت نسته، نن د هغې په بچانو کې بیماري نسته، نن د هغې د ورخطایۍ به کوم حالت دي. نو ځکه که د مرض خلاصون غواړئ په خپل مابین کې رحم پرله وکئ. پیغمبر علیه صلات وسلام وایي الراحمون یرحمهم الرحمن چې کوم څوک رحم لري الله تعالی پر هغو رحم کوي. ورته ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السما. ځمکو والاو پله کې وګورئ لږ رحم پرله وکئ، اسمان والا به رحم در باندې وکړي. که تاسو په خپل مابین کې هر سړی ظالم جوړ شوی دی، بس د خپل بچي نفقه یې په غاړه اخیستې ده، د بل د غریب غم نسته ورسره، د بل د بچي غم نسته ورسره، د بل د پریشانۍ غم نسته ورسره، د بل د ورخطایۍ غم نسته ورسره، بیا به د الله تعالی د طرفه پر دې قوم باندې رحم څنګه راسي؟ نو ځکه توبه کښل او خپل کور او خپل بچان قرآن ته متوجه کول او دغه د بې حیایي ترتیبونه د خپلو بچانو د لاسو کښل او د هغې په مقابل کې قرآن په لاس کې ورکول او خپل رب ته عاجزي کول، خپل رب ته متوجه کېدل او د خپل وس مطابق صدقه کول، د خپلو قریبانو حال اخیستل، د خپلو همسایګانو حال اخیستل او په خپل مابین کې یو پر بل باندې رحم سره کول. بیا به د الله تعالی د طرفه رحم راځي. او که دغه فدغه روانه خبره ده او دغه سخت دلی روانه ده، دغه سنگ دلی روانه ده او د غومره سخت زړونه دي چې نه د چا پر ماشوم باندې د چا زړه سوځي، نه د چا پر حالاتو باندې د سړي رحم راځي، بیا به څه تورې خاري د الله تعالی د رحم انتظار سړی وکړي. نو الله تعالی دې زموږ او ستاسو په زړونو کې رحم راولي. الله تعالی دې زموږ او ستاسو صدفه کړي. الله تعالی دې زموږ بجای پر کافرانو باندې راولي. د هغو دې هم الله تعالی د هدایت ذریعه وګرځوي. که به هدایت په نصیب کې نه الله تعالی دې د مسلمانانو د انتقام د بدلې ذریعه وګرځوي. الله تعالی دې دا څو خبرې قبول کړي.